نو دا یو 3 داسې طریقې دي چې په دې باندې تاسو د خپل لیپټ پروفایل یعنی د غوړو د ټیسټ انټرپریټیشن کولی شي. د غوړو ټیسټ اکثر خلکو کې نو په دې کشمکش کې پریوزي چې یاره دی کې خو څه ښه غوړ وي څه ته چې ګډ کولیسټرول وي یعنی هغه غوړ چې تاله نقصان نه درکوي او څه پکې ډېر خطرناک کولیسټرول هم وي چې هغه تاله نقصان درکوي یعنی تا ته د فالج اټیک د هارت اټیک یا په وینه کې رګونو کې لوړتړ جوړولی شي او څه غوړ داسې وي چې هغه د خوراک سره هم تعلق لري کېدای شي کومه په نهاره دا ټیسټ کړی وي نو دا به ټیک وي. دا کنفیوژن یا دا مسله ده لږ اسانوم. ښه دا څنګه تاسو ته یو لیپټ پروفایل ټیسټ چې د یو مریض ریل یعنی د رښتیانو ټیسټ دی او خو د مریض نوم وغیره ډیټیلز دې ما غیب کړي دي نو تاسو ته ښکاري چې په دې ټیسټ کې موږ عموما څلور شیزونه ګورو. د ټول ناول چې کوم دی کولیسټرول دی بیا ټرایګلیسرایډز دی بیا ایچ ډي ایل دی او بیا ایل ډي ایل دی. دا ایچ ډي ایل ګډ کولیسټرول دی یعنی ښه کولیسټرول او ایل ډي ایل خراب کولیسټرول دی. دا ټرایګلیسرایډز هغه شیز دی چې د کوم باره کې ما وویل چې دا د خوراک سره هم تعلق لري. نو یو څو فارمولې دي د هغې په بنا باندې تاسو دا معلومولی شي چې یاره ستاسو په ټیسټ کې د خراب غوړو ریشو سیوا ده او کو د ښه غوړو سیوا ده او یا داسې چې زه په څونه ریسک باندې یم د غوړو د ټیسټ مطابق. نو د هغې دپاره زه تاسو یو 2 فارمولې ویم او دا به تاسو د هغې نه اسان شي تاسو په خپل ټیسټ باندې دا فارموله اپلای کولی شي. د ټول ناول فارموله چې کوم ده هغه دا ده چې ایل ډي ایل ډیوایډډ بای ایچ ډي ایل یعنی تاسو په خپل ایل ډي ایل په ایچ ډي ایل باندې ډیوایډ کړئ او د هغې چې څه ریشو راشي په دې کې ایل ډي ایل چې کوم دی هغه 106 دی او ایل ډي ایل هغه 37 دی. نو دا ویلیو کو فرض کا د 2.5 نه راشي نو دا آیډیل ده یعنی پکار دومره ده خو که دا د 2.5 او د 3.5 په منځ کې راشي نو دا بارډر لاین ده یعنی دا مریض چې کوم دی په بارډر باندې دی دا خطرناک دی دا به خپل خیال ساتي. خو که چېرته دا ویلیو د 3.5 نه زیاته راشي نو دا پر ریسک باندې دی. د دې دا مطلب دی چې دا مریض ته پر روان وخت کې د غوړو سره تړلي چې څومره مسلې دي لکه د زړه مسله ده دغه شی د مزغو د سټروک مسله ده فالج اټیک د هارت اټیک په د رګونه په خپو کې بندېدو مسله نو په دا شیزونه لکه دته کېدلی شي یعنی د ده چې کومه وینه ده هغه په رګ کې یا چې په کوم رګونو کې وینه ګرځي د رګونو نالۍ یا د وینو چې کومې نالۍ دي په هغې کې کلاټ جوړېدی شي دا وینه پکې چکی کېدی شي او دا وینه بندولی شي. نو دا به خپل خیال ډیر ساتي کو دا ویلیو د 3.5 نه سیوا وي. نو راځئ چې په دې مریض باندې موږ دا کیلکولیشن وکړو نو موږ به 106 راواخلو او دا به په 37 باندې ډیوایډ کړو. د دې نه چې کومه موږ سره ویلیو راله نو هغه 2.8 راله یعنی دا په بارډر لاین باندې دی. د هغې وجه دا ده دا مریض په دې ځای کې دی. د هغې وجه دا ده چې یو خو د دې مریض چې کوم د ګډ کولیسټرول دی دا ایچ ډي ایل تاسو دا وګورئ تاسو ته ما ویلیو چې دا 45 نه هسې عموما زیات پکار ده نو د ده دا لږ کم دي او دغسې ایل ډي ایل چې کوم پکار دا وه چې د 100 نه لکه آیډیلي یعنی ښه خبره ده چې 100 نه کم وي خو خیر د ده هغه هم د 100 نه لږ سیوا دي او هلته ورته ګډ کولیسټرول هم کم دي نو ځکه دا د آیډیل یعنی د نارمل نه لږ شانتي په بارډر لاین باندې دی خو په ریسک باندې هم نه دی. اوس د ټرایګلیسرایډ سیوا دي عموما په ټرایګلیسرایډز کې خلک زموږ ډیر زیات کنفیوز کیږي او ما کتلی دي چې دا ټیسټ راوړي وایي د ما ټرایګلیسرایډ سیوا دي زه دې سره څوکم دې باره کې درته ډېره ضروري خبر وکړم بیا هغه بلې فارمولې له هم ځم چې بله کومه داسې فارموله ده چې هغه هم تاسو ته د خپل ټیسټ انټرپریټیشن یعنی د دې رزلټ اسانوي. ټرایګلیسرایډز یاد ساتئ چې هغه شیز دی چې دا په خوراک باندې اثر کوي. کیدای شي که په مړه باندې ټیسټ شوی وي او مریض 3-4 ورځو نه پراټه غوړ انډې وریجې خیرات یا واده اټینډ کړی وي نو کیدای شي چې ټرایګلیسرایډز وقتي طور پر زیات راشي. خو که فرض که ټرایګلیسرایډز زیات وي نو کله به موږ د ټرایګلیسرایډز دوا اخلو. یاد ساتئ که دا د 500 نه کم وي یعنی 499 هم وي نو موږ د دې دپاره چې کومې سپیشل دوايانې دي کوم ته چې فایبریټس وایي پاکستان کې دا په فینو ګیټ یا د کې جیم فایبروزل او فینو فایبریټس دا د دې فارمولې دي نو په دغه باندې ملاویږي هغه به مریض نه استعمالوي. که دا د 500 نه سیوا شي نو اله به هغه سپیشل د دې دوايانې مریض ته ورکړل کېږي. اوس که دا د 500 نه کم دي خو د 150 نه سیوا دي مریض به څه کوي یو خو به دا په خپل خوراک کې پریز شروع کړي بل که چېرته د دې نورو غوړو دپاره د ده ته هغه عام چې کوم سټیټین دوايانې دي کوم چې روزوواسټیټین د هغې فارموله ده دا په مختلف نمونو راځي یا ایټورواسټیټین پاکستان کې ډېره مشهوره لیپیګیټ په نوم به یو دوايي راځي یا راس په نوم راځي روویسټا په نوم راځي ارورا په نوم راځي ایکسپلینډډ په نوم باندې راځي نو دغه ټولې دغه چې کومې د نورو غوړو د کمولو دوايانې دي هماغه دوايي به دا
د دې ټرایګلیسرایډز دپاره هم استعمالوي او په سپیشل دوایانو پسې به نه ګرځي. راځم هغه دویمې فارمولې ته چې بله کومه فارموله ده نو هغې ته نان ایچ ډي ایل کولیسټرول وایي. نان ایچ ډي ایل کولیسټرول یعنی د هغې دا مطلب دی چې کوم خطرناک کولیسټرول دی صرف هغه پاتې شي. چونکې ایچ ډي ایل ګډ کولیسټرول دی یعنی ښه کولیسټرول دی نو ته به د ټوټل کولیسټرول نه به چې څونه په وینه کې ټوټل غوړ دي د هغې نه به ته ماینس کې خپل ایچ ډي ایل. لکه په ده کې ټوټل کولیسټرول څومره دی هغه پکې 178 دی دې ځای کې تاسو ته ښکاري. ایچ ډي ایل پکې څومره دی 37 دی. نو د 178 نه چې تاسو 37 ماینس کوئ نو دا موږ سره 141 راځي. یاد ساتئ چې آیډیلی دا نان ایچ ډي ایل کولیسټرول هم د 100 نه کم پکار دی. خو که چېرته د 130 نه کم وي نو هم خیر دی ګزاره کېږي. خو کم مریضان پر ریسک باندې وي یعنی هغه وزن غټ وي د هغه خاندان کې فیملی هسټري وي د هغه سموکینګ هسټري وي هغه ته چې د مخکې اټیک شوي فالج اټیک ورته شوي یعنی څه داسې خبره چې وي چې د هغه په رګ کې لوتړه د وینې جوړه شوي وي نو د هغه دپاره بیا خو 100 نه کم پکار دی. دا نان ایچ ډي ایل کولیسټرول یادوم چې کله تاسو د ټوټل کولیسټرول نه ایچ ډي ایل ماینس کوئ. خو که دا یو نارمل انسان وي چې نور څه مسله ورته نه وي نو بیا که 130 نه هم کم وي نو خیر دی. نو دا یو 3 داسې طریقې دي چې په دې باندې تاسو د خپل لیپډ پروفایل یعنی د غوړو د ټیسټ انټرپریټیشن کولی شي. زه تاسو سره بیا څه اب نارمل ریپورټس هم شیر کوم چې د هغې دپاره بیا مخکې موږ څنګه ورکپ یا څه لایې عمل کوو. یاد ساتئ چې په وینه کې زموږ 4 قسمه غوړ راځي په ټیسټ کې. یو ته ایل ډي ایل وي. ایل ډي ایل د ټول نه خطرناک دی. بیا ایچ ډي ایل دی کم چې ګډ کولیسټرول دی کم ښه دی. او دریم ټرایګلیسرایډز دی چې کم د خوراک د سره تعلق لري. کو فرض کته بدپریزي وي یا ته په مړه باندې ټیسټ کړی نو کېدای شي چې وقتي طور پر هغه زیات راغلی. او څلورم پکې کولیسټرول دی. اوس د ایل ډي ایل څونه نه کم پکار دی. ښه خبره ده چې دا د 100 نه کم از کم د نارمل انسان کم وي. کو څوک د زړه د شوګر یا بیا داسې د فالج بیمار وي نو د هغه په صورت کې بیا د 90 نه کم پکار دی. ستا ټرایګلیسرایډز د 1.5 نه کم پکار دی. ټوټل کولیسټرول ستا د 200 نه کم پکار دی. او ایچ ډي ایل چې کم ګډ کولیسټرول دی یعنی ښه کولیسټرول هغه ستا په وینه کې د 15 نه کم از کم زیات پکار دی. نو څنګه معلوم کو چې موږ په کم طرف یو؟ داسې به وکړئ چې خپل د غوړو ټیسټ به وکړئ یعنی لیپډ پروفایل او کوشش وکړئ چې په نهاره باندې وکړئ. د نهار ګنټې څومره وي یعنی څونه ګنټې پس ټیسټ پکار دی نو کم از کم 8 ګنټې فرق پکې پکار دی. لکه نهار 6 غنټو نهار هم وي د 4 غنټو نهار هم وي د 12 غنټو هم وي نه 8 غنټو ولا نهار یا دغه نه زیات دی خیر دی خو چې کم از کم 8 غنټې وي. په دغه صورت کې ټیسټ پکار دی. بیا تاسو به خپل ایل ډي ایل چې کم خراب کولیسټرول دی هغه به راواخلئ او هغه به تقسیم کړئ په ایچ ډي ایل باندې چې کم ګډ کولیسټرول دی. کو دا لیول د 2.5 نه کم نو بالکل ټیک دی ته په ښه طرف یې. کو دا د 2.5 او د 3.5 په منځ کې ونه ته په بارډر باندې دی ته بارډر لاین لیول وي لکه ته خپل پرهیز شروع کړه. او کو دا د 3.5 نه سیوا نو ته های ریسک ته خطرناکي ستا په اینه باندې یعنی لیور باندې هم کېدای شي چې غوړ وي. تا ته ټرنکل اوبیسټي ستا خېټه او سټ به هم کېدای شي چې غټ وي. تا ته د بلډ پریشر امکان د شوګر امکان او دغسې پر روان وخت کې نور کم چې د غوړو سره یا په رګونو کې د لوتړې د بیمارو سره تړلې مسلې دي هغه تا ته کېدای شي. نو ته کوشش وکړه چې نیمه ګنټه په ورځ کې ورزش شروع کړه. خپل خوراک کې غوړ کم کړه. د غوړو په ځای تیل استعمالوه. تیل هم مکمل سیف نه وي خو د غوړو نه ښه وي. او خپل ځان د خپل خلکو د آس پاس خلکو هم خیال وساته او زما میسج د نور خلکو سره شریک کړه. ډیره مننه.